سلامونه علیکم هیله احترامات میومنه هیله در آقا جور بای او دست خط بکلایی که من رفتی ویو هر اغلازر دوایم بکی تی وی تام دیده اونه بخبروانه که میمانه را سره دیو یو خغاله امین الله رای خانده او بل خغاله حمید الله حمیدی دیو هر اغلازر دوایم زموگ استودیو تام مننه لیوال صاحب په دې خبرونه کې به موږ له دوی څخه یو څو ضروري پوښتنې وکړو د دوی د چینل په اړه تر څو د اوس وخت ویډیوګانې څنګه دي او د راتلونکي لپاره څه پلانونه لري لومړی به راشو هغه حمید الله حمیدي ته هر اغلاز ته وایو حمیدي صاحب مننه لیوال صاحب دا چې موږ دې خبرونه ته دعوت کړو ډېره مننه کوم لومړی راځم دې پوښتنې ته حمیدي صاحب چې تاسو د چینل نوم څه دی ځکه چې زیاتره لیدونکي په دې نه پوهېږي مننه لیوال صاحب زموږ د چینل نوم دی بی کې وینز حمیدي صاحب که راته تشریح کې د بي کې مخفف څه معنا لري مننه لیوال صاحب د بي کې معنا دا ده چې بهرام خیل وینز مننه کوم حمیدي صاحب لومړی پوښتنه خو حل شو دوهمه پوښتنه دغه دا و چې چینل مو د اوس په اوس وخت کې څنګه روان دی او راتلونکي ته څه پلانونه لري مننه کوم لیوال صاحب دا چې زموږ چینل اوس جوړ شوی دی او دومره لیدونکي نه لري او زه په راتلونکي کې د خپلو لیدونکو څخه دا غوښتنه لرم چې موږ سپورټ کړي او تر څو زموږ چینل مخته لاړ شي مننه کوم حمیدي صاحب زه هم د ټولو لیدونکو څخه هیله کوم تر څو ستاسو چینل ته ورشي او تاسو تر شا ودرېږي او سپورټ وکړي خو لیوال صاحب زموږ هم دا هیله ده چې موږ سپورټ کړي اوس راځم حمیدي صاحب وروستۍ پوښتنې ته آیا اوس وخت کې تاسو په کومه ډرامه باندې کار شروع کړی دی خو لیوال صاحب زموږ راتلونکې ډرامه چې ده د جوارو د غلا په اړه ده انشاءالله ډېر ژر به نشر شي مننه کوم حمیدي صاحب چې زموږ پوښتنې ته ځواب کړی هیله لرم چې ستړی شوی نه مننه لیوال صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ اوس به راشم ښاغلي ریحان صاحب ته د ده څخه به یو څه پوښتنې وکړو چې دی څه وایي ریحان صاحب راځم لومړی پوښتنې ته ستاسو د دغو ډرامو او ویډیوګانو څخه مقصد څه دی او هدف مو څه دی ټولنې ته مننه کوم لیوال صاحب چې موږ ته مو خپل وخت راکړو د دغو ویډیوګانو اصلي هدف زموږ د ټولنیزو مشکلاتو حل کول دی په تمثیلي ډول اوس راځم ریحان صاحب دومره پوښتنې ته آیا راتلونکي ته کوم داسې پلانونه تاسې لرئ مننه کوم لیوال صاحب موږ په راتلونکي کې ډېر زیات پلانونه لرو او څه ستونزې په تخنیکي برخو کې شته انشاءالله دا به هم ډېر زیات حل شي او په راتلونکي کې ډېرې زیاتې جالبې ویډیو لرو چې د دغو ویډیو څخه به ډېرې جالبې وي او د خلکو څخه څه هیله لرئ او څه آرزو مو ده د خلکو څخه موږ یوه هیله لرو چې زموږ چینل تر شا ودرېږي تر څو موږ مخته لاړ شو انشاءالله په راتلونکي کې به زموږ ویډیوګانې ډېرې جالبې او ډېرې عصري وي راځم ریحان صاحب وروستۍ پوښتنې ته ستاسو له لیدونکو څخه څه غوښتنه ده مننه کوم لیوال صاحب زموږ لیدونکو یوه لویه غوښتنه دا ده چې زموږ ویډیوګانې تر پایه پورې وګورئ او یو مثبت پیغام ترلاسه کړي مننه کوم له تاسو دواړو مېلمنو څخه چې زموږ په خپرونه کې مو ګډون وکړو او یو ارزښتناکه وخت مو ته مننه کوم لیوال صاحب د تا نه ډېره مننه چې ډېر ارزښتناکه وخت مو موږ ته راکړو زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو در بلې خپرونې د خدای په امان بای